هیواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان دی، راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی مو روښان دی، په امن په سکون یې هره سیمه بیابان دی. کندهار ښاروالۍ د خپلو انکشافي کارونو په دوام دا ځل د ښار په شپږمه ناحیه اووم ګذر کې د لخشک په سیمه کې د 4 کوڅو د اساسي رغولو چارې پیل کړي دي. دا کوڅې چې تقریبا 963 متره اوږدوالی او 7 متره بردوالی لري، 2 میاشتې مخکې د رغولو چارې پیل شوي دي. تر دې دمه یې 50% کارونه مخته تللي دي او پاته کارونه به یې هم د 2 میاشتو په موده کې بشپړ شي. دغه کوڅې اول کې کندنکاري غوښتله، اول هغه موږ کندنکاري وکړله، هغې نه وروسته بیا سپریټ مخې ته سپریټ پریپریشن مخې ته لاړو، بیا هغې نه وروسته بیا سبیس لاړو مخې ته. سبیس هم په خیر سره ختم شوی دی، اوس نو د خیر سره کانکریټ شروع دی. نو کانکریټ هم دغه مخې ته روان دی او فلحال زموږ دغه 4 کوڅې دي. هر یو کوڅه دا کوڅې ټولې زنځیري شکل لري، ځکه یو 4 کوڅې دي. دلته اوس کانکریټ شروع دی، هغه بله کوڅه کې سبیس شروع دی، یو بله کوڅه ده هغې کې بیا سپریټ پریپریشن شروع دی، او بله کوڅه ده هغې کې بیا کندنکاري شروع ده. دغه زنځیري شکل لري، یو به بل پسې موږ مخې ته ځو. ډېر جنجو خوشحاله یو اجوردله خدای دې وکړي چې واجوردل دلته دا نور بیکاره مخلوق هم په کار اخته سي او دا سړک هم پوخ سي. وروره موږ غریبان خلک یو د دې اخته کړي، ښه کار کوو، ښه ژوند کوو، خپل وطن خپله جوړ کړو، خپله یې وساتو، بل څوک یې نه راجوړي. مخکې دولس په لاس وو چې دا اوبه راتلې، خلک یې تېرېدلی، اوس سره خوشحاله وو د شهرداري څه چې موږ ته جوړ کړي. اوس په خوشحاله یو چې دا خلک په کار اخیستي دي، دا خلک سره بیکاره وو. زموږ د ځوانانو دپاره خو کاري زمینه برابره کړله او د هغه تر څنګ زموږ په کلي او وطن کې زموږ کوڅې په اساسي او معیاري ډول سره راته رغوي. سپونه منظم دي،